چرته دي د بشر د حقوق مدافعین چې نن په فلسطین کې زرګونه او سلګونه مسلمانان ښځې او ماشومان او بوډاګان په شهادت رسیږي. هلته خلک د خاورو لاندې دي. صهیونیستیزم نن په مسلمان کم حالت روان کړی، کم ظلم نن په مسلمان روان کړی. تاسو لږ سوچ فکر وکړئ، مسلمان بیا په خپله پلو او پټۍ او په خپل لانجه باندې خپل د خېټې په سر باندې لانجه کوي. نن ولې مدافعین د بشر حقوق غږ نه کوي؟ نن ولې چپ ناست دي؟ هغه خلک چې نن ځان ته نارې وایي چې موږ د بشر د حقوقو مدافعین یو، ولې دا په فلسطین کې څه مسلمانان نه دي؟ دا انسانان نه دي، دا چارپیان نه، دا څاروي دي. خو د مسلمان غمه چا سره نشته. دا د فلسطین د ماشومانو، دا د شهیدانو، د زخمیانو، د ښځو، د کونډو، د رنډو حال چې سړی وګوري، قسم په خدای د زړه پورځي. زرګونه او سلګونه مسلمانان ښځې او ماشومان او بوډاګان په شهادت رسیږي. هلته خلک د خاورو لاندې دي، هلته مسلمانان ماشومان. قسم په الله چې ما یو ویډیو کته، یو ماشوم د زخمی حالت کې د چغې وهي، د دیوال لاندې پروت دی، چغې وهي او سپی تې تاویږي، راته وایي سپی هم چغې وهي. قسم په الله چې سړی د دنیا نه زړه تورسي چې دا کو مسلمان کم حالت راغی. نه صهیونیستیزم نن په مسلمان کم حالت روان کړی، کم ظلم نن په مسلمان روان کړی. تاسو لږ سوچ فکر وکړئ، د مسلمان غمه چا سره نشته. نن که ما او تاسو سره د مسلمان غمه وی، صرف دومره خو به م کولی چې مسلمان ته خو به م دعا کولی، مجاهدینو ته خو به م دعا کولی. خو ما او تا پر غوږو باندې د یتیم آه نه ده لګېدلی، ما او تا په سترګو باندې شهید نه ده تېر سوی، ما او تا په سترګو باندې یو زخمی ماشوم نه ده تېر سوی. د زخمی ماشوم آه او فریاد مو نه ده اورېدلی، د یوه کونډې فریاد مو نه ده اورېدلی. نن ځکه بېغمه ناست یو. ولې نن مسلمان په دې نه شرمېږي؟ ولې نن د اسلام سربراهان، نن د اسلام مشران، نن د اسلامي ملکونو مشران ولې په دې باندې نه شرمېږي چې د دنیا د هغه سر نه امریکا امداد او حمایه کولی شي؟ ای مسلمانه چې تا تش په نوم باندې ځان اسلام ته منسوب کړی، ای هغه څوکه چې د اسلامي ملک په سربراه کې اوسېږي، د اسلامي ملکونو مراسا دي، ولې تا نه به الله په ورځ د قیامت کې پوښتنه نه کوي؟ تا نه به یې پوښتنه نه کوي چې صرف تا خو به یو غږ پورته کړی و، تا خو به داسې ویلي و چې دغه نن چې کم رژیم صهیونیستیزم چې نن په مسلمان کم ظلم روان کړی، په مسلمان باندې چې کم ستم، کم ظالمانه حمله او بریدونه کوي، دغه ناروا دی. په اسلام کې څه کوي چې په کفر کې هم ناروا دی. دا د انسانیت خلاف دی. او غم دا دی چې ما او تا ځان ته مسلمان ویلي، ما او تا د اسلام غم را سره نشته، ما او تا سره د مقدساتو غم نشته، ما او تا سره د خپل د خېټې غم ده، ما او تا سره دا غم ده چې زه څرنګه راولېږم خپل